ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پښتونخوا سیاسي ولسي او فرهنګي مشرانو کابل ته ورسېدل او د تود هرکلی وشو. ټاکل شوي دي چې دوی به په هغه 2 ورځني ملي کنفرانس کې ګډون او ویناوې وکړي چې د امن او ثبات تر نامه لاندې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ کابل کې د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت له لوري ترتیب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پلان کې لري چې په 8 د مارچ د ملالۍ میوند په ګډون اوه افغان ښځو ته د شجاعت جایزې ورکړي. حکمتیار وایي هدفي وژنې او ترورونه دې ژر تر ژره بند شي. دلته علما کرام د سولې فعالین او حکومت سیاسي منتقدین ترور کیږي مګر د حکومت ملاتړي محفوظ دي. نو پوهیږو چې دا هدفي وژنې څوک کوي. ژر تر ژره دې دا وژنې بند شي کنه حکومت ته به عواقب ډیر بد وي. او نامعلومه وسلوالو تیره شپه مهال تخار ولایت کې د سیما مهر تلویزیون د رئیس نصیر احمد بهروز کور په دروازه ډزې کړي دي. د یادو ډزو انګیزه نه ده معلومه خو امنیتي کسان وایي چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي.